یو خو د ناجیم لږې لږې پیسې راکوي خو سړیه د 800 نوټ په یو ځل راکړه چې ټوله سودا ته واچومه یوه میاشت پرې کېږي خو دا بس موږ په دې وړوکي حساب څه ته پوهېږو زه زما سهار وختي دي چې سودا راوړم دوکان کولو دی مامو سلام علیکم وعلیکم السلام مامو دې کې راله یو د پوڼې ماشي راکړه او د لسو ټوکڼې راکړه دا هم څه په لیوانو سر دی دا څه غول غوښان خورې موږ ستا په ژبه نه پوهېږو بچې دا دې څه وایي داجي د ده په ژبه زه پوهېږم دا وایي د ماشو پوڼې راکړه او پوکڼې راکړه بچې کوپڼې ډېرې دي کوپڼې به ورکړه چې ځي کاکا د دې کریډیم راکړه چې بابا مې بیبي پخې کړه روښه مړه موږ یې ټول ډېر وغورځول ټول یې مات کړل ورکول دغه پرونی کړلې پرې دا وکړي چې ځي روښي او د پوڼې ماشي د پوڼې ماشي ولا وکړي چې ځي روښي زه وکړه نن د نسم چمک وباسم چمک په دې باندې خو زموږ د غونډ ټول روزي روانه ده او خدای دې دغه بل بیخ وباسي نه 3 دی او نه 13 ده مال یې هم له پوخ کو او بابا یې هم راله پوخ کو چې کم از کم هغه بابا خو یې ډاکټر له بوتلې وکنه داجي خدایا ګرمي ده ډېره زیاته داجي سلام علیکم وعلیکم سلام تازه ګل زوی څنګه داجي دکان ته لاړم که نه نو بس ما وې د داجي مې کریلي خوښي نو بس کریلي مې دله راوړې اره تازه ګل زوی خره چې کریلې دې راوړې کریلو ته مې ډېر زیات زړه شوی و ولې بابا دغه خو چینجه دي نو موږ دې څه خبر یو دننه خو پکې نه مناسته خو هغه دوکاندار راکړي او ما دله راوړي پاسه رخصه مړه زه به دا خورم څه پته رخصه رخصه مړه ایو کار دی هغه دې نواري جاړو فکر یې لوله دې هسې په خوله کې اوبه راوستې هغه ټولې چینجنې وې نو بابا ته مجیبه کار کوې نو دې کې زه څه دنده خو نه مناست خو هغه له مې پیسې ورکړي او دکه یې راله راکړې اختشام زویا راشه بچی دې ځان سره کار له بوزه لږ په کارې کا دغه موږ دوست پیګمو له راوستو مړه بابا جان دم بل څه کار نشته او تا چې راشو کور ته په جګړې دا وګوره د لمې بیټې وواله نه دی راوالی ته حساب وکړه که نه څنګه دی بیټې وواله ولې نه چې 4 کې لګي که نه لګي دا وګوره اوس بل نمبر کوه شابه هرې شاوره که صبر ما جمعه خان سره کار دی خورې زه بیا راځم بیا به اوس دې کار پېښ شو او دا ګیټې هم په دې ځای پرتې دي ای خدایا ویم خدایا څه ګرمي ده مبوس نشته او هغه پکې هم کار نه کوي بجلي هم خرابه ده هغه هلک هم رانه ده ګوتم ورته بار سو ګورم چې دا بجلي پې لږه سمه کړمه وی مړه څوک شته نه هغه بجلي خرابه ده ما ویل چې هغه بجلي پې سمه کړم داسې ګورم چې څوک شته او که نه وایي دا خو تازه ګل را روان دی ما وی یو څو د مینې خبرې به م ورسره وکړم او دا بجلي به م دې سمه کړم هسې همدا کمقل دی راشه تازه ګله خبرې درته کومه ولې درشه ما د بابا وی پردو ښځو او زنانو سره به نه ودرېږي او ته به راشه څه به راته راشه که نه مړه ویم ډېر ضروري کار مې سره که نه زه دا خپل کار کوه زه نه مزګار ستا کار یم ته دا راشه خبرې ته کوم که نه مړې څه وی که نه پرېم نه یاره موږ وي ځان له بچه ته ښکار مار وکړو او تاسو راشه خبرې ته کومه ما وی زموږ بجلي خرابه ده هغه به م راله سمه کړي یو څو د مینې خبرې به م وکړو مینه والله دونه وږي شوم که نه ما وی چې څه به راته میلو شي نو کوم ځای کې به یې خورو مړه مینه خلک خوري خو نه مینه خلک کوي
ګوره زه ته هم که نه چې موږ په څه پوهېږو بس پرېږده مړې که د خوراک دې وي خو راله راکړه او که د مینې ته نه پېژنم موږ مه پاتابوه ویم خدای دا مې څه په سر خوړلي سر دی دماغ خرابې ته مې ویم راشه مال هغه بجلي سمه که بس نو زه په بجلی پوهېږم زه د یو ځای یم او ته راته بل ځای نو ته په څه پوهېږي ته په مینه نه پوهېږي په بجلی سمولو نه پوهېږي په ډوډۍ خوراک پوهېږي والله بس دا خبره دې راباندې لږه خو لګي که څه دې راباندې وخوړل نو ښه به وي که نه نو ښه زه راشه روټۍ د باندې خورم مال بجلي سمه که دلته جان مړې راځه اوس په پهېټه باندې شو خبرې کوم لږ صبر وکړه دا اول خو بند کړم که نه ته خو سمې منډې وې یو موږ اوږې شوي وو ویم خبره ته کوم دا تار به والي که نه دا او دا بالته کې کونډه واچې ښه دا کونډې دي بس دا کونډه به رالږه واچې ښه او بیا زه لاړم بیا راځه زه مړې بس کونډه به درله واچوم او زه دونه نیم اوزګار چې تا پسې د بیا راځم ډېرې خبرې مه کوه ورشه کونډه واچوه زه مړې پلټای کوه اوس به چینجي کوم ځای کې ګورو دا دی ورېږه یو وله بله وګورم اوس ورځم چې کونډه ورله واچوم دلته ورته کونډه واچوم بیا کار خپل دی که بجلي پکې راځي او که نه بس دلته بیا ورته کېږدم زما چې کوم کار و ما وکړو اوس نور کار خپل دی یاره د اختشام زوی ته ما ویلي دي چې د امرود ډېر زیات ډک شوی دی او چې دې ته ساړه مودرئ نو زه راپروزي خو به نه که نه مېوې سږ کال ډېره ښکلې کړې را چې څوک یې وخوري دوا خو به راته کوي که نه بابا سلام علیکم وعلیکم سلام داجي امرود خو لا شنه دي چې ته دې بوټي راتاوېږي راتاوېږي یاره ساده ګلز بیا تاوېدم ترې نه خو دا راز وړاندې ما هغه اختشام زوی ته مې ویلي و مې دې ته ساړه مودره وه چې رونه غورځېږي ماشاءالله ډېر ډک شوی دی یاره داجي پرېږده خبرې امرود سره به وروسته ګورو خو ته ماله اوس 11 روپۍ راکړه چې ځان له یو چپس والمه دوکان ته ځمه پیسې ما سره نشي ساده ګلز بیا د شابه مړه داجي والله که نه بس روز کې خو 50 روپۍ ماشومان خوري که نه بس یو لسګون دي رالی راکړه په دې جیب دې سم لړم کې نوړې طلاق مالو بله بیا 10 روپۍ هم نه در کوم 10 روپۍ او سیده په دغه ور باندې وځه شابه نو شابه ځه نو غوږ رانه وباسې پرېږده داجي وځه شابه وځه ځه شابه پیسې مې راکړه معلوم کې تا نه خو مونږ اور کې ولاړ یو سړیه زه د نن چې را ساده ګل نشته دا چپس ورته لږ په لاره وخورو څنګه ما په اسمان وغوتې او خدای پاک په ځمکه راکړې څنګه به رانه ځانه ځانه خوري دا چپس ماله راکړه که نه 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 زه تاله نه درکوم موږ څه پخوا ومو 19 روپۍ واخیستې مړی والله بابا مې وموالم او یو 2 لتې هم راله راکړې ورته مې 19 روپۍ راکړه نو په ایمان کې یې راکړې او داسې کار وکړې مړه خیر دی که نه دا ماله راکړه زه به تاله بیا درکړم چې دا جي نه پیسې والم که نه ځه هذا والا مې را باندې خپه کړې مړه بس منم یو راکه نه دا خو مړه دا خو ټول چینجن دي دا والا ځان سره سمبال کا زه مړه محمد وکړه کوه وړوکي سړي ما ته مې داجي ویلي وي تا بې کریلې هم چینجنې راوړي دي ټول سوري دي پکې نو دې کې چې ټول سوري دي ما نشي دې وکړه کولی ځه په دې ما ډېر وال خوړلي دي لیونیه بس ځنو ته دې ته اوس وګوره وړوکي سړي دي او په موږ چینجن راسه خوري زه ځمه چې ځان یو څو چتې او مرغۍ ولمه ډېر خو مې کرلي دي اوس ترې راواښه وباسم چې زر زر غټې شي چتیه پتیه په هټه کې غټیه نن نه نشي بچ کېږي اوس به دې راغورځوم او ځان نه به یې تړکه کوم خیر دې نشته بچې ګورو به وای مورې سر مې مات دی وای کنه مورې دا به ټیک هغه ساده ګل هر وخت یې مرغو پسې ګرځي وای راځه زه پلار پسې کړم اکا ساده ګل مینې په سر
باندې وېشتمه کوم ځای کې زوی دا هلته مې ستا ګیارې سر بالکل مات دی به در کومه چې هسپتال ته لاړ شي زویه دا به خو بوډا یم زه نشم تللی دا ولې زویه ځه خفه نه شي ښه چا تازه ګوله الله دې ته نیکو هدایت وکړي تا خو زه لیوني سپېله نه کړم بابا سلام علیکم. وعلیکم سلام. یاره بابا والله چې دونه ستړی شوم چې تی میشتل خو چې زه پرې ګزار کوم نو ناس یو ځای کې او ټوپ بل خو وایي ټوله ورځ مې چې تېره کړه او والله که مې یو چې تی میشتلي تا به زه دمه کم که نه ته کوم خوا تللی اوس بابا مزه نه چتې شته چتې ستا ورځې دا شپږمه ګیله ده چې ما ته دلته راځي او ته وایې چې ما چتې ایشتلی شپږمه ګیله دی اوس د ماشوم له سر هم دلته مات کو 1000 روپۍ ولا اوس دلته ما ورکوي دا پیسې په اسانه ګټلې کېږي چې تا چتې ایسته تا خدای زوانګ مرګ مړ که تا خو زه په مرګ باندې پیمانه کړم تباه شي نو هسې مې سوال کوې نو ما څه چل کړی دی ما ته څه بدلېږي ما چا له سره ایشتلی دی اوس دلته ماشوم راغی په ګیله باندې بیا خو زما د پولیسو او د ولس وس هم نشي خدای دې زوانګ مرګ مړ که تا نه خو مونږ تنګ رالو خدای دې واخله ساته تازه ګولې کو ساده ګولې مونږ نه دې وارو پر خطا که دا خو جوړې واده دي دا خو